فرمای وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، منګ یو ځای کوو بعض ظالمان د بعضو سره. څنګه یو ځای کوو؟ د حق په خلاف باندې ظالمان سره یوش، لکه ناټو تړون چې ورته وایي. دا ظالمان د ظالمانو سره یو شوي دي، یو تړون جوړ کړی دی. څه د پاسه 10 ملکونه دي، نور هم زیاتیږي. نو دا یو شوي دي د چا په خلاف؟ د مسلمان په خلاف. دنیا کې چې چیرته مسلمان سر پورته کوي او د قرآن کریم او د اسلام خبره کوي، نو دوی د هغې په خلاف جنګیږي، هغه تهدیدوي او هغه چې د وژني، په هغې بمباریانې کوي. نو الله فرمایي همدارنګې دعوتګر باندې به یو امتحان دام راځي چې کفر به ورته یو کېږي، بېدینه خلک به ورته یو کېږي. نولی بعض الظالمین بعضا، کفر خلاصه کوي. مسلمانانو ملکونه به ورسره یو کېږي د مسلمان په خلاف باندې، د دین په خلاف باندې، د حق او د حق والاو په خلاف باندې. دا د الله قانون دی. دعوتګر باندې آخري امتحان بیا دا راځي. دا تر ټولو خطرناک امتحان دی چې ظالمان ورته یو کېږي، ټول ظالمان سره یو شي. وایي موږ اسلام نه پرېږدو، اسلامي نظام نه پرېږدو، قرآن حاکم کولو ته نه پرېږدو. ملګري ملتونه دا ولې ملګري شوي دي؟ د اسلام په خلاف ملګري شوي دي. اقبال ویلیو در جنیوا چیز غیر از مکر و فن. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو مرکز دی، وایي هلته څه شی دی بغیر د مکر و فن نه؟ هلته مکر فن دی، تدبیرونه د مسلمان په خلاف جوړیږي چې مسلمان څنګه ووژني، مسلمان څنګه تهدید کړي، په هغې څنګه پابندیانې ولګوي، اقتصادي، سیاسي، فوزي پابندیانې پرې ولګوي. نو دا الله فرمایي چې وکذالک مسلمان او دعوتګر باندې به دا امتحان راځي چې ظالمان به ورته یو کېږي، تړونونه به کوي، سیاسي تړونونه، فوزي تړونونه د اسلام او د مسلمان په خلاف باندې. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، الله فرمایي بعض ظالمان به زه یو ځای کوم، ملګري کوم د بعض ظالمانو سره د حق په خلاف باندې. بما کانوا یکسبون، په سبب د هغه ګناهونو چې دوی کولو. چې کوم ګناهونه دوی کوي، د هغه ګناه په وجه باندې د دوی نه الله د بېدینۍ کار واخلي، چې دوی سره یو شي، نور هم ظلم وکړي چې الله یې بیا راونیسي.